د لوی څښتن په نامه زه غواړم په دې برنامه کې د افغانستان د سولې په باره کې وغږېږم. د سوله تنها مطلب یې دا نه دی چې موږ د طالبانو په وخت کې یا د اشرف غني یا د کرزي په وخت کې سوله موږ مطالعه کوو. د ظاهرشاه د سلطنت څخه نیولې تر نن پورې زه غواړم چې یوه لنډه رڼا پرې واچوم. ما خپله یو کتاب مطالعه کوه د سولې په باره کې، نو په هغو کې مې دغه ځینې مراحل ولیدل، د سولې او ځینې شاخصونه یې ورکړي وو. ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم او معلومات درکړم چې افغانستان د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې د سولې په کوم سرحد کې قرار درلوده. که چیرې موږ تاسو د ګراف ته متوجه شو، په دې ګراف کې اولي مرحله د سولې چې د هغه لیټن کنفلیکټ دی، یعنې سوله، مطلق سوله په هېڅ ځای کې وجود نه لري. د نړۍ په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې هم د سولې شتون ناممکن دی، یعنې سوله وجود نه لري. که چیرې موږ د لیټن کنفلیکټ څخه وراخطا کېږو، وروسته د هغې د کنفلیکټ یا د شخړې نشأت یا زېږېدنه ده. که چیرې په هغو باندې لږ نورې هم ستونزې ورعلاوه کېږي، هغه په وخت باندې حل نه شي، د شخړې بله مرحله چې هغه د کنفلیکټ اسکلیشن دی، یا د شخړې لوړېدل، یا د جنګ او د تولد ترمنځ د هغو مرحلې ویل کېږي. بله مرحله چې ده هغه جنګ دی. دا هغه مرحله ده چې په هغو کې خلک ډېر خوږېږي، مړه کېږي، ځایونه خرابېږي. بیا وروسته د دې نه چې کله سوله راځي یا کله وضعیت څه ناڅه مناسب کېږي، هغه د ډیسکلیشن او د روابطو جوړولو مرحله ده. وروسته د هغې د ډسپیوټ سیټلمنټ ده، یا د شخړو یا د منازعو د حل مرحله ده. او آخري مرحله چې ده پوست کنفلیکټ پیس بیلډینګ ده، یا بیا رغونه او بیرته جوړونه ده. نو که چیرې زه تاسو ته د افغانستان د تاریخ دغه مختلفې مرحلې په دغه ګراف کې وښیم، که چیرې موږ د ظاهرشاه 40 کلنه دوره وښیو، موږ اکثریت وخت په لیټن کنفلیکټ کې وو. په دغه مرحله کې موږ ډېر کم مشکلات درلودل د هېواد په سطحه. په آخرو کلونو کې چې کله حزبي فعالیتونه نسبتاً ډېرېدل، د روسان د خوا کوم حزبونه چې حمایت کېدل، کوم افراد چې په داخل د افغانستان کې حمایت کېدل، خلقیان، پرچمیان، ماویستان، د چینایانو د خوا چې کوم کسان حمایت کېدل، او په عین وخت کې د اسلام پاله ګوندونو له خوا چې کوم کسان په افغانستان کې روزل کېدل، دا ټول هغه کسان وو چې په دغه وخت کې د موږ د کنفلیکټ ایمرجنس خواته ولاړل. د هغه وخت دی چې داود خان سپینه کودتا وکړه. خپله د کودتا په وخت کې کوم ضایعات موږ نه درلودل، مګر د داود خان د کار په آخرو کلونو کې دغه مرحله ولاړله د اسکلیشن مرحلې ته، یا د تولد د مرحلې نه یو څه لوړه شوله. د دې په خاطر باندې چې کوم حزبي فعالیتونه په خاصه توګه د خلقیانو او پرچمیانو د خوا چې کېدل، او په عین وخت کې د مسلمان پاله یا د مسلمان حزبونو له خوا چې په هغو کې احمدشاه مسعود، حکمتیار، استاد رباني، استاد سیاف، دا کسان کې شامل وو، او په عین وخت کې د مخالفو ګوندونو چې خلقیان وو او پرچمیان وو، د ټولو د هېواد په سطحه باندې فعالیت ډېرېده او ورځ تر ورځ قوي کېدل. نو په دغه وخت کې چې کله د مسلمانانو د خوا د یو تعداد د مسلمان حزبونو له خوا چې کوم فعالیتونه ډېرېدل، د هغه وخت دولت یا د داود خان دولت د هغو په مقابل کې اقدام وکړ، او یو تعداد کسان یې ونیول، زنداني شول، او یو تعداد نور په فرار باندې بریالي شول، لاړل پاکستان ته یا نور هېوادونو ته وتښتول. په دغه وخت کې د موږ اصلي د ستونزو د زېږېدلو مرحله وه د افغانستان لپاره. کله چې دوی هغه کسان چې پاکستان ته وتښتېدل، هغه په پاکستان د هغو دپاره بهترین فرصت و. د دې په خاطر باندې چې په عین وخت کې چې کله په داخل د افغانستان کې دغه ستونزې پیدا کېدلې، داود خان د پښتونستان په ستونزه باندې هم د پاکستان څه نه څه ستونزې درلودلې. اول ته پاکستان هم ډارېده. نو د دې په خاطر باندې چې دا ستونزه پاکستان تر خپل کنټرول لاندې راولي، دا ښه فرصت و ورته. هغه کسان چې د افغانستان څخه تښتي وو، چې د هغو څخه مشهورې څېرې حکمتیار او استاد رباني او استاد سیاف او احمدشاه مسعود دي، دا کسان هلته خپل ټرینینګونه یې واخیستل او بېرته راغلل، په افغانستان باندې حمله وکړله. نو دا هغه وخت و چې د داود خان د وخت نه شروع شولې د ستونزې، او په افغانستان باندې په مکرر شکل باندې د پاکستان د خاورې نه حملې کېدلې. په دغو جملې نه ښې مشهورې حملې د ننګرهار او د خوست دي،
چې دوی په وار ورسره په دې ځای باندې حملې وکړلې او هلته یې ډېر تلفات وارد کړل. د خپل ملت په مقابل کې درېدلي وو. وروسته د هغې چې کله د داود خان حکومت ړنګ شو، خلقیان او پرچمیان راغلل په قوت کې، هغو تر آخر مرحلې پورې خپل جنګ توقف ونه کړ او د افغانانو وژنه ادامه لرله. یو تعداد ژوندي ښخ شول، یو تعداد مړه شول، یو تعداد تر ننه پورې ورک دي، نه یې ژوندی او نه یې مړی معلوم دی. نو په دې مرحله کې موږ ټول له دغه د هارټینګ فیز چې وه، په دغو ځای کې موږ ډېر خلک د لاسه ورکړل. د ډاکټر نجیب په آخرو کلونو کې د ډیسکلیشن یا د نیګوشیشن مرحله راغله د مجاهدینو سره. دوی غوښتل چې د مجاهدینو سره سوله وکړي، د دې په خاطر باندې چې کله روسان د افغانستان څخه ووتل، ډاکټر نجیب په دې باندې سټي توانا نه وه چې خپل فوج حمایت کړي، خپل حکومت وکړلی سي. نو ضروري وبلله چې د مجاهدینو سره خبرې وکړي او راشي دولت ورته پرېږدي. مګر مجاهدینو دا ونه منله. نو دوی مستقیم شکل باندې مجاهدین بیرته دغه مرحلې ته ولاړل. خلاصه چې کله د ډاکټر نجیب حکومت سقوط شو، نو مجاهدین راغلل، موقت حکومت یې جوړ کړ. موقت حکومت چې جوړ شو، د هغه وخت و چې اکثریت کسان د ډیسپیوټ سیټلمنټ مرحلې ته رسېدلي وو، یعنې موږ بیرته د لیټنټ کنفلیکټ مرحلې ته نه ورغلي. مجاهدین په دغه وخت کې وو، په چوکیو باندې بیرته جنګ شروع شو. موږ د ډیسپیوټ سیټلمنټ نه مستقیم لاړلو بیرته د هارټینګ فیز ته، یا دغه مرحله ده چې په هغو کې ډېر قتلونه کېدل. د مجاهدینو څخه جنګونه شروع شول. د هغو څخه د مشهورو جنګونو څخه د کابل جنګونه دي چې کابل ډېر خراب شو، کابل ټوټې شو. او مشهور کسان چې کابل وویشته، احمدشاه مسعود وه، حکمتیار وه، استاد سیاف وه، او په مقابل لوري کې هزاره رهبران چې د دشت برچي نه به په کابل باندې حملې کړلې. او دغه د افغانستان د تاریخ یو خطرناکه او زړه بوږنوونکې مرحله وه. کله چې طالبان راغلل بیرته د لومړي ځل لپاره، موږ بیرته ولاړل د لیټنټ کنفلیکټ مرحلې ته، د دې په خاطر باندې چې په ټول هېواد کې نظم څه نه څه مراعات شو، قتلونه کم شول. مګر د دې په خاطر باندې چې شمالي ټلوالې یا د احمدشاه مسعود او د استاد رباني تر رهبرۍ لاندې چې کوم حزب او حزبي فعالیتونه ترسره کېدل، او هغوی چې کوم حمایت د روسانو، هند، د ایران او فرانسې څخه ترلاسه کاوه، هغوی نه غوښتل چې په افغانستان کې هغه سوله پاتې شي. مختلفې بانۍ یې کولې او په عین وخت کې امکان لري ښه دلیلونه هم درلودل. د دې په خاطر باندې چې پاکستان طالبان په مستقیم شکل باندې استفاده کول، نو د هغو دپاره هم دا ستونزمنه وه. نو هند له مستقیم حمایت درلوده، فرانسې مستقیم حمایت درلوده، روسیې او ایران مستقیم حمایت درلوده. وژنه ادامه پیدا کړله. د دواړو خواو د طالبان او د مسعود د ډلې د خوا نه ډېر کسان وژل کېدل په مکرر شکل باندې. د سپټمبر ته 11 پورې کله چې هغه واقعه په امریکا کې پیښه شوله، نو په دې وخت کې مسعود هم د بینه ولاړه. نو د دې عامل شو چې په افغانستان کې د طالبانو د سقوط سبب شي او جنګ په عام شکل باندې ودرېږي. حداقل د 2-3 کلونو دپاره موږ بیرته ولاړو د لیټنټ کنفلیکټ مرحلې ته. دا تر 2008 کال پورې په همدغه شکل باندې پاتې شوله. کله چې 2007-2008 کال شو، طالبان بیرته ژوندي شول. طالبان بیرته د ژمني خوب نه ژوندي شول او ورو ورو طالبانو شروع وکړله په سیاسي فعالیتونو، سیاسي، حزبي او په عین وخت کې په محاربوي فعالیتونو باندې د افغانستان په مختلفو مرحلو کې. موږ د کانفلیکټ ایمرجنس په دغه وخت کې شروع شو. چې کله د کانفلیکټ ایمرجنس شروع شو، په عین وخت کې دوی په 2008 کې 2009 کې د کرزي د حکومت سره دوی غوښتل چې سوله وکړي، مګر سولې ته دا خلک آماده نه وو. د دې په خاطر دوی په دې باور وو چې امریکایان به دلته د تل لپاره پاتې کېږي او نو موږ څه ضرورت لرو چې طالبانو سره سوله وکړو. کله چې دوی سوله ونه کړله، دا موږ بیرته ولاړلو د ایمرجنس د مرحلې نه اسکلیشن ته. دوی خپل فعالیتونه نور هم ډېر کړل او پاکستان بیا هم په مستقیم شکل باندې دوی ته حمایت ورکاوه. تر څو چې موږ ولاړلو د هارټینګ مرحلې ته. طالبانو په دومره اندازه باندې قتلونه ډېر کړل د افغانستان په سطح باندې چې موږ هستي د زغملو نه وو. او په عین وخت کې د مخالف لوري یا د افغانستان حاکم دولت په وخت کې هم په همدغه اندازه باندې طالبان وژل. نو د دواړو خواو نه حداقل په ورځ کې د 200 نه تر 400 پورې نفر مړه کېدل. دا مرحله ادامه پیدا کړله تر څو چې په 2018-2019 کې د
ټرمپ دوره شروع شول او د طالبان سره مستقیمې خبرې شروع شولې. البته مخکې د هغې څخه د اوباما په دوره کې هم یو څه خبرې شوې وې، مګر د ټرمپ په مرحله کې دوی وغوښتل چې ډېرې خبرې شروع کړي، مګر د اسکلیشن یا د جنګ کمښت صورت ونه نیو. فقط په امریکایانو باندې جنګونه کم شول یا هم ودرېدل، حملې نه پکې کېدلې او د امریکایانو سره په مستقیم شکل باندې خبرې شروع شول. مګر د افغان لوري ته په همدغه اندازه باندې جنگ ادامه پیدا کړ، تر څو چې د دوحې قرارداد امضا شو. د دوحې د قرارداد نه وروسته موږ د ډیسپیوټ سیټلمنټ مرحلې ته راغلو. د ډیسپیوټ سیټلمنټ مرحلې ته چې راغلو، دا هغه مرحله وه چې په هغو کې ډېر زندانیان د دواړو خواوو نه خوشي شول او یو تعداد په محدود وخت لپاره جنگ د یو څه وخت لپاره متوقف شو. کله چې جنگ متوقف شو، ورو ورو افغانستان حاکم دولت په هغه وخت کې د طالبانو په خوله د افغانستان حاکم ادارې هغو خپل ولایتونه د لاسه ورکول ورځ په ورځ باندې، تر څو چې د اګست د 2021 پورې د افغانستان ټول ولایتونه سقوط وکړ په غیر د پنجشیر څخه او طالبانو ټول ولایتونه ونیول. پنجشیر هم څو ورځې وروسته ونیول شو. اوس ترڅو موږ د پوسټ کانفلیکټ پیس بیلډینګ ته طالبان تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي. دغه هم مهمه مرحله ده، که چیرې طالبان په رسمیت باندې وپیژندل شي نو ډېر تمرکز یې باید په دې مرحله باندې وي. د دې په خاطر باندې چې په پوسټ کانفلیکټ پیس بیلډینګ کې موږ ضرورت لرو چې بیرته سړکونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، شفاخانې جوړې کړو، خلکو ته عامه تاسیسات وړاندې کړو، عامه خدمات ورته ورکړو. نو د دې په خاطر باندې د ډېر اساسي کار دی. مګر تر اوسه دوی هم د ډیسپیوټ سیټلمنټ په مرحله کې دي. لکه څنګه چې ویل کېږي تر اوسه پورې د 100 نه ډېر کسان د طالبان د خوا وژل شوي دي او شاید دا کار نور هم ادامه پیدا کړي، با وجود د دې چې دوی د ټول دپاره عفو اعلان کړې ده، مګر دا چیرې په قطعي شکل باندې تر اوسه تطبیق شوې نه ده. نو ډېر خلک ډارېږي او د ډیسپیوټ سیټلمنټ مرحله تر اوسه نه ده تکمیل شوې. موږ به وروسته د ډیسپیوټ سیټلمنټ نه د پوسټ کانفلیکټ پیس بیلډینګ خواته ځو. زه غواړم تاسو ته خپله دغه د سولې او د سولې د راتګ مرحلې په مختلفو مرحلو باندې وویشم، چې عمدتاً زه 7 مرحلې درته تشریح کوم او د هرې مرحلې لپاره زه غواړم تاسو ته د هغې څو انډیکیټرونه یا شاخصونه وړاندې کړم. لومړۍ مرحله د خشونت او دښمنیو د ختم مرحله ده. که چیرې اوس موږ د طالبانو اوسني حکومت ته وګورو او موږ کړلی شو چې د خشونت او دښمنۍ د ختم مرحله یې وبولو، البته په ابتدایي مرحله کې. د دې په خاطر باندې کوم شاخصونه چې د اندازه کوي هغه موږ کړلی شو چې د شخړو له کبله د مرګ و میر کمښت دی چې اوس په افغانستان کې کم شوی دی. مثلا موږ د هره ورځ د 200 نه تر 400 پورې نفر د دواړو خواو نه مړه کېدل د طالبانو او په عین وخت کې د اشرف غني د حکومت نن په هغه په ډېر لوړه کچه باندې کم شوی دی. دوهم انډیکیټور یا شاخص چې دی هغه د تاوتریخوالي څخه د ډکو حملو کمښت دی. نن موږ انتحاري حملې نه وینو. صحیح ده طالبان مخکې طالبانو کولې ده مخکې د حملې، مګر په عین وخت کې دولت هم په هماغه اندازه باندې تاوتریخوالی د خلکو لپاره راوستلی و. د خلکو کورونه یې بمبارول، مدرسې، مکتبونه، سړکونه. د دې په خاطر باندې چې به یو طالب پټ و، د هغو په خاطر به بس ټول سړک، ټول مکتب، ټول ځایونه. نن هغه حملې کمې شوي دي، ډېرې محدود په څو ولایتونو کې امکان لري په د 5-6 میاشتو په لړ کې څو محدودې حملې شوي وي. بل انډیکیټر یا شاخص چې دی هغه آخري لوی جنګ دی چې څه وخت شوی دی. که چیرې موږ په دې 6 میاشتو کې وګورو د افغانستان په ټول جغرافیه کې موږ لوی جنګ تر اوسه نه دی لیدلی. نو که چیرې دغه 3 انډیکیټرونه یا شاخصونه موږ مطالعه کړو، موږ تقریبا د سولې اوله مرحله ختمه کړې ده او موږ په مثبت لور باندې روان یو. دوهمه مرحله چې ده هغه د سیاسي یا سولې د سیاسي توافقنامې یا د سولې د توافقنامې د امضا کولو مرحله ده. په دې مرحله کې موږ بیا 3 شاخصونه لرو. اوله مرحله چې ده هغه د اوربند د تفاهم نامې امضا کول دي. اوربند شوی دی. په افغانستان کې اوس جنګ نشته دی. په ټول هیواد کې د جنګ کوم آثار نه لیدل کېږي. د شمالي ټلوالې یو تعداد افراد چې دي هغه د دې په خاطر باندې چې د برون څخه اوبه خوري او د برون څخه راهنمایي ورته کېږي، هغوی کوم جنګونه کوي، مګر هغه د جنګ په نام باندې نه یادېږي. نو د دې په خاطر باندې په ټول هېواد کې په اوس مهال اوربند شته دی. دوهم انډیکیټور یا شاخص چې موږ
د دوهمه مرحله پرې اندازه کولی شو، هغه د یو وسیع سیاسي تفاهمنامې امضا کول دي چې د ستونزې عوامل په ګوته او حل کړي. که چیرې موږ وګورو افغانستان اوس دغه مرحلې ته رسېدلی دی چې د ټولو سیاسي احزابو سره، د ټولو هغه کسانو څخه چې ځان د دولت مخالف بولي، د هغې سره راشي، د هغې سره کښېني او ورڅه وغږېږي، هغې ته ووایي چې ښه تاسو د موږ سره په څه مخالفت لرئ، ورځئ چې کښېنو، ورځئ چې وغږېږو پرې، دا څنګه حل کولی شو. نو موږ فکر کومه دغه تر اوسه پورې حل شوې نه ده. نو دغه مرحله تر اوسه موږ کار ضرورت ورته لرو، با وجود د دې چې د ناروې هغه کوم کنفرانس چې جوړ شوی و امکان لري دا یو مناسب قدم وي د دې لپاره، مګر چانس یې شته دی که چیرې په څرمونو کې د ښځو درسونه په عموم شکل باندې شروع شي، دوی ټول وکړلی شي درسونه شروع کړو او په عین وخت کې وکړلی شي چې د بانکو یو تعداد فعالیتونه او دا شان شروع شي، نو امکان لري چې د افغانستان دولت بیا په رسمیت باندې وپېژندل شي او د دغې دوهمې مرحلې د دویم بند یا د دویم شاخص د پوره کولو لپاره ځینې قدمونه واخیستل شي. دریم انډیکیټر چې دی هغه د شخړې د ټولو زیداخلو خوا د سولې د تفاهم نامې منل، تایید او امضا کول دي. ځینې وخت په لیکلي شکل باندې اسناد چې خلکو ته وړاندې کېږي هغه باید نه تنها ده چې امضا یا تایید شي، هغه باید ټول ومني، هغه ټولې زیداخلې خواوې چې کېدي. مثلا که چیرې په اوس وخت کې د طالبان لخوا یا د طالبان د حکومت لخوا کومه تفاهمنامه لیکل کېږي او هغه ټولو ته وړاندې کېږي مګر د ټولو د منلو وړ نه وي، هغه د هغو پایداري او د اوږد مهال لپاره د هغو پاتې کېدل ستونزمن دي. د ما په نظر باندې که چیرې دغه مرحله باندې هم کار وشي دا د افغانستان په ګټه دی. نو په عموم شکل کې چیرې موږ دغه درې انډیکیټورونه یا شاخصونه مطالعه کړو، دوهمه مرحله کې موږ تر اوسه وروسته پاتې یو، په دې مرحله کې ډېر کم کار شوی دی. دریمه مرحله چې ده هغه د خلیصلا کولو او په ټولنه کې مدغم کېدو مرحله ده. د دې لپاره موږ اووه انډیکیټورونه یا شاخصونه لرو. څومره اسلحه د شخړې د زیداخلو خواوو څخه راټوله شوې ده. که چیرې اوس موږ په افغانستان په مختلفو برخو کې ووینو، په اوس وخت کې فقط یو حاکم حزب وجود لري چې هغه د طالبانو حزب دی. طالبانو په هر ځای کې چې اسلحې ولیدلې هغه یې په اکثریتو ځایو کې راټولې کړي، مګر بیا هم د افغانستان په خصوصا په تېرو 15 یا 10 کالونو کې ووایم چې په افغانستان کې څه ډېره اسلحه توزیع شوې ده. اکثریت خلک اسلحې لري، کور په کور باندې اسلحه شته ده او ډېر ذخایر چې د مخکنیو قومندانانو او رهبرانو لخوا پټ ساتل شوي دي هغه اوس هم شته دي په خپلو ولایتونو کې، په خپلو ځایونو کې. که چیرې دا ټول شي نو د ما په نظر باندې د خلیصلا کولو د مرحلې په لور باندې مثبت ګام اخیستلی شو، با وجود د دې چې اوس هم څه نه څه کار شوی دی. دوهم شاخص یې چې دی څومره عسکر ملکي ژوند ته راواوښتل، یعنې نور نظامي فعالیت نه لري. که چیرې موږ د مخکني حکومت 3,50,000 عسکر وګورو، په هغو 3,50,000 کې نن امکان لري ډېر محدود فرضاً څو زره نفر امکان لري فعالیت عسکري فعالیت ولري، په غیر د هغو کې هغه نور یې ټول غیر نظامي یا غیر عسکري ژوند ته تللي دي. با وجود د دې چې ژوند د هغوی لپاره امکان لري سخت وي، د اوسني حاکم دولت لخوا هغو وځورول شي، مګر هغوی نن عسکر نه دي، هغوی ملکي ژوند کوي. څومره عسکر د جګړې د ډګر څخه بیرته عسکري مرکزونو ته ستون شول. که چیرې موږ د طالبانو اوسنی قوت یا د 70,000 فوج چې دوی وایي چې موږ 70,000 نفر لرو، دا مخکې په غرونو، په سړکونو او د خلکو په کورونو کې اوسېدل، نن د عسکري مرکزونو ته تللي دي. نو د جنګ په ډګر کې نه دي، دا یو مثبت پړاو دی. څلورم شاخص چې دی هغه څومره عسکري مرکزونه تړل شوي دي. که چیرې موږ د ټول افغانستان په سطح باندې وګورو، په افغانستان کې د بهرنیو قوو او په عین وخت کې د افغانستان د داخلي قوتونو د رسمي قوتونو مختلف بیسونه، مختلف قرارګاوې د افغانستان په مختلفو برخو کې شتون درلودو چې نن هغه تر ډېره حده پورې تړل شوي دي. دا هم د افغانستان د سولې د راتګ لپاره یو مثبت ګام دی. د پخوانیو عسکرو په ټولنه کې د مدغم کېدو د بریا فیصدي څومره ده؟ دا یو ډېر مهم فکتور دی، یو مهم شاخص دی. هغه کسان چې مخکې عسکر وو، عسکر ډېر سخت ژوند تېروي، هغه قتلونو کې لاس لري، هغه په ویرانۍ کې لاس لري، ډېر داسې کارونه کوي چې هغه یو عام کس، یو عادي کس نشي کړلی. هغه کسان څنګه بیرته په ټولنه کې مدغم کېدلی شي؟ د هغو فیصدي څومره ده؟ دا د افغانستان په شرایطو کې د ما په نظر باندې چې فعلا ممکن نه دی. د دې په خاطر باندې چې موږ د ټولو عسکرو
ځای نه درته معلوم د ټول عسکر موږ نشو تعقیبولی. کوم کسان چې مخکې عسکر یا ویټرن دي هغه د هغو هغه رواني روغتیا موږ نشو مطالعه کولی. که چېرې مطالعه هم کړو هغه په ډېر کم مقدار باندې دولت ته بیرته راپور ورکول کېږي. نو دا د افغانستان په شرایطو کې د ما په نظر باندې چې پنځم فکتور ناممکن دی. د عسکرو تعداد څومره کم شو. که چېرې موږ وګورو د افغانستان فوج د 350,000 څخه اوس فقط 70,000 ته یا فرضاً طالبان وایي چې موږ 150,000 ته ټیټوو، نو دا یو مثبت ګام دی. د دې په خاطر باندې ډېر عسکر معنا دا ده چې ډېره بودیجه ضرورت لرو. ډېر عسکر معنا ده چې موږ ډېر مصرف ضرورت لرو. د دې په ځای باندې چې په عسکرو باندې ډېر سرمایه ګذاري وکړو، موږ کړلی شو چې په نورو برخو سرمایه ګذاري وکړو. نو د ما په نظر باندې دا هم یو مثبت ګام دی. په نظامي مصارفو کې څومره کمښت راغلی دی. که چېرې موږ تېر حکومت د اوسني حکومت سره مقایسه کړو، د طالبانو حکومت د مخکني حکومت په مقایسه باندې امکان لري 95% په مصارفو کې کمښت راغلی وي. د دې دلیل دا نه دی چې دا خلک نه غواړي چې مصارف ډېر وکړي، د دې په خاطر باندې چې دوی مصارف نشي پوره کولی. د دوی د مصارفو منبع نه ده معلومه. مخکې د امریکا دولت او په یو تعداد اروپایي هېوادونو د افغانستان د دولت سره په مستقیم شکل باندې مرسته کوله، د نظامیانو دپاره یې معاشونه ورکول او دوی غوښتل چې د افغانستان نظام په پایدار شکل باندې حداقل تر 2024 پورې حمایت کړي. هغه نن ورځ وجود نه لري. نو د هغو په خاطر باندې د طالبانو مصارف په نظامي برخه کې کم دي. دا هم یو مثبت کار دی. نو په عموم شکل کې چې موږ د ارزیابي کو په استثنا د پنځم فکتور نه په نورو برخو کې په کافي اندازه باندې کارونه شوي دي او امکان لري نور کارونه هم وشي چې د سولې د تګ خاطر یو مثبت ګام دی. څلورمه مرحله چې د هغه د مهاجرینو او داخلي بې ځایه شویو کسانو د راستنېدلو او ځای په ځای کېدلو مرحله ده. په دې کې موږ دوه انډیکیټورونه یا شاخصونه لرو. په دې کې اولي شاخص چې دی هغه د افغانستان څخه د بهر ته تللو کسانو بیرته راتګ دی. کوم کسان چې مثلا پاکستان، ایران او هند ته چې دلته موږ ډېر مهاجرین لرو، مثلا پاکستان کې شاید 3-4 میلیونه مهاجرین وي، په ایران کې هم 3-4 میلیونه مهاجرین وي، په هند کې تقریبا 2 میلیونه مهاجرین لرو، په ترکیه کې تقریبا 15 لکه ته 1 میلیون پورې مهاجرین لرو. د دې کسانو څخه څومره کسان بیرته افغانستان خاورې ته وارد شوي دي. په اوسنیو شرایطو کې زه فکر نه کوم چې افغانستان ته ډېر کسان راشي. ډېر کسان د افغانستان څخه فرار کوي. نو دا اول شاخص کې موږ تر اوسه ناکام یو. دوهم شاخص چې دی څومره خلک د شخړو د شتون له کبله اوس هم په بهر یا خپله د کور څخه لرې اوسېږي. مثلا په کندوز کې جنګ و، د کندوز څخه ډېر خلک کابل ته مهاجر شول. مثلا په هلمند کې جنګ و، د هلمند څخه ډېر خلک کابل، قندهار، نور ولایتونو ته ولاړل. په وردګو کې مثلا جنګ و، د وردګو څخه لوګر ته، کابل ته، نورو ولایتونو ته خلک مهاجر شول. نو څومره کسان بیرته خپلو ولایتونو ته، خپلو مینو ته تللي دي. نو د ما په نظر باندې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې موږ امکان لري په دویم شاخص کې څه نه څه مثبت کارونه شوي وي او روان وي، مګر په اول شاخص کې موږ تر اوسه ناکام یو. نو په دې برخه کې ډېر کار نه دی شوی. پنځمه مرحله چې د هغه د یو فعال حکومت یا ادارې جوړولو مرحله ده. په دې برخه کې زه ډېر نه غواړم چې د فعاله حکومتولۍ یا د فعالې حکومتدارۍ په برخه کې وغږېږم. فقط 4 شاخصه درکوم چې د سولې د پوست کانفلیکټ یا د جنګ نه وروسته کومه مرحله چې رسي، موږ څنګه کړلی شو چې یوه فعاله اداره ارزیابي کړو. 4 عمده شاخصونه موږ کړلی شو مطالعه کړو. تر کومه حده بې نظمي او غیر قانوني رفتارونه کم شوي دي. په ټولنه کې په هر وخت کې چې فعال حکومت موجود نه وي، هلته بې نظمي موجودې وي. مثلا غلاوې ډېرې کېږي، قتلونه ډېر کېږي، خلک په امن کې نه وي، تجارت کمیږي، سرمایه ګذاري کمیږي. دا ټول هغه شیان دي چې د بې نظمۍ او غیر قانوني رفتارونو له کبله په ټولنه کې ترسره کېږي. نو دا د طالبانو پر تګ سره د ما په نظر باندې تر یو حده کم شوي دي. با وجود د دې چې زه د دې محیط څخه لرې یم، نشم کړلی چې ټول دا مقایسه کړم، مګر تر کومه حده چې مطبوعات خپل اخبار او خبرونه پرې نشروي، د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ما په نظر باندې چې بې نظمي نسبتا کمه شوې ده. دوهم شاخص چې دی هغه تر کومه حده د قانون حاکمیت شته او ساتل یې ممکن دي. د قانون حاکمیت دې ته وایي چې هر څوک د قانون په وړاندې باندې یو شان وي. مثلا که یو رئیس د یوې ادارې وي
او یا که یو مزدور وي که غلا څوک کا په هغه باندې قانون یو شان ته تطبیق شي. مثلا که د طالبو یو عسکر وي او یا که یو عام کس وي هغه د طالبانو څخه نه وي، په دې دوو کسانو باندې قانون څنګه تطبیق کیږي. په اوسنۍ شرایطو کې که چیرې طالبان په واقعي شکل باندې اسلامي احکام مراعات کا، اسلامي احکام تطبیق کا، د هغو څخه یوه ښه نمونه د طالبانو د حکومت څخه د څو زرو غیر مسلکي کم سنه او یا هغه کسان چې هغه په بد اخلاق او بد کردار یې درلوده هغه یې ایستل شوي دي. نو د ما په نظر باندې قانون حاکمیت شته دی، ساتل یې ممکن دي، البته شرایط غواړي. د دې په خاطر باندې که چیرې دوی شفافیت ونه لري، ټول شیان د خلکو سره شریک نه کا، نو د دې چانس شته دی چې د دې قانون حاکمیت ډېر زر مات شي. البته په دې برخه کې هم څه نه څه کار کیږي او شوی دی. دریم انډیکیټر چې دی تر کومه حده فساد کم شوی دی. موږ خوشبختانه سږ کال د افغانستان کوم د فساد اندکس یا عمده شاخص چې مطالعه شوی دی افغانستان څه نه څه بهتر شوی دی، با وجود چې طالبان حکومت شپږ میاشتې کې چې راغلی دی، نو امکان لري په شپږ میاشتو کې موږ کافي اندازه باندې ډیټا ونه لرو او په عین وخت کې دولتي خدمات نه وو، نو د دې اندازه کول لږ څه ستونزمن دي. که چیرې د طالبان حکومت پاتې شي د کال په آخر کې امکان لري د دې اندازه معلومه شي چې فساد په کوم حد باندې دی. ته کومه تجربه چې د افغانستان په مخکني دولت کې موږ ته د فساد څخه پاتې وه، فساد به د طالبانو په حکومت کې د قانون په تطبیق سره امکان لري ډېر کم شي که چیرې قانون تطبیق کړي. په اوس وخت کې زه چې کوم فعالیتونه وینم موږ مثبت خط روان یو. د عوایدو کچه د ناخالص ملي عاید په تناسب څومره شوې ده. افغانستان په تیر وخت کې اقتصاد یې نظامي اقتصاد و، د موږ اقتصاد یو دروغجن اقتصاد و، یو پایداري نه درلودله، جنگ و، د جنگ په خاطر باندې واردات مو درلودل، د جنگ په خاطر باندې ټول فعالیتونه درلودل، د هغه په خاطر باندې موږ اقتصاد او د پیسو دوران هم وجود درلود. مګر په اوس وخت کې که چیرې موږ وګورو جنگ وجود نه لري، په جنگ باندې د موږ ډېرې کمې پیسې مصرفېږي، نو د هغو په خاطر باندې د ما په نظر باندې چې د افغانستان اقتصاد په یو مثبت لوري باندې روان دی. البته څو شیان دي چې هغه باید په نظر کې ونیول شي، مثلا د بانکونو فعالیت دی، د ډېرو خلکو بیکاري ده، د خلکو د تجارتونو بندېدل دي، نه د دې په خاطر باندې چې هغوی نه غواړي تجارت وکړي، نه د دې په خاطر باندې چې هغه بیکاره خلک نه غواړي چې کار وکړي، د دې په خاطر باندې چې فرصتونه محدود شوي دي. بانکونه فعالیت نشي کولای، مثلا د بهر څخه ډېر مواد نشي واردولی، د پیسو راکړه ورکړه ډېره محدوده شوې ده، نو دا امکان لري منفي تاثیر ولري. مګر که چیرې پالیسي اقتصادي پالیسي د ملي بانک لخوا، د اقتصاد وزارت لخوا او د مالیې وزارت لخوا، د تجارت وزارت لخوا یو سټنډرډ معیاري پریکټیسونو باندې کار وشي، څنګه موږ کړلی شو خپل عواید ډېر کړو. د افغانستان په شرایطو کې دا ستونزمنه نه ده چې د 30 میلیونو نفوس څخه د ډېر غټې ځمکې څخه د ډېرو قانونو په درلودلو سره، د ښې هوا او اوبو په درلودلو سره موږ خپل جي ډي پي یا د ناخالص ملي عاید لوړ کړو. البته په اوس وخت کې ډېر کار نه دی پیښ شوی. نو که چیرې موږ دغه مرحله ارزیابي کړو، دغه درې اول انډیکیټورونه په دغو کې څه ناڅه کار شوی دی، مګر د څلورم انډیکیټور دپاره موږ تر اوسه په منفي لور روان یو. شپږمه مرحله چې دغه د پخلاینې حصول او د ټولنیز توافق مرحله ده. کله چې موږ دا شیان جوړ کړو، وروسته د دونه موږ ګورو چې ټولنه د اوسني دولت سره، ټولنه د اوسني دولت د عسکرو سره، ټولنه د اوسني دولت د قوانینو سره څومره توافق کوي او څومره د دولت څخه خوښ دي. د دې دپاره موږ څلور انډیکیټورونه لرو چې دا مطالعه کړو. اول انډیکیټر چې دی په هغو کې موږ د ټولنې د مختلفو ګروپونو ترمنځ د خشونت څومره حادثې ثبت کوو. دا ډېر مهمه ده. که چیرې موږ اوس د داخلي وزارت یا فضا څارنوالي او یا هم نورو مربوطه ادارو ته مراجعه وکړو او موږ د هغو څخه پوښتنه وکړو چې په هر کلي کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر ولایت کې څومره حادثې ثبتېږي. که چیرې موږ د مقایسه کړو په هر اندازه باندې چې موږ دغه حادثې کمې ثبتوو، د دې معنا دا ده چې موږ په مثبت لوري روان یو. په اوسني وخت کې امکان لري دا ډېر محدودې وي. البته خپله د طالبان د خوا که کوم جنایي قضیې ترسره کېږي، مثلا د مخکني حکومت د یو تعداد مامورینو سره، د عسکرو سره که کوم
کوم فعالیتونه ترسره کیږي چې هغه د مرګ یا د ورکېدو سبب کیږي دا په منفي تاثیر لري، مګر په عموم شکل باندې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې زما په نظر باندې موږ مثبت خط روان یو. د عامو خلکو درک د دولت څخه څنګه دی؟ دولت په اوس وخت کې د طالبانو همدغه څو اویا زره فوج دی او د خپله د طالب رهبرانو هغه کسان چې په دولت کې د خلکو لپاره باید عامه خدمات وړاندې کړي. خلک د دولت یو کله چې موږ د خلکو څخه غږیږو مطلب مې د منفي بافه خلک نه دي چې بدون د دې نه چې یوه خبر درک کړي، بدون د دې څخه چې دوی په کلي مفهوم د یوې موضوع رسېدلي وي، دوی هر وخت منفي دي. هغه خلکو مې هدف نه دی. عام خلک چې کوم په افغانستان کې اوسېږي، کوم خلک چې هم میډیا او مطبوعاتو ته لاسرسی نه لري مګر یو عام سړی دی، مثلا په یو کلي کې اوسېږي، یو بزګر دی، د هغو لپاره ډېره مهمه دا ده چې اوبه په وخت ورته ورسېږي، مزرعه یې خرابه نه شي، په مزرعه کې بمونه ونه غورځول شي، په خپله مزرعه کې ونه ویل شي. هغه د دولت څخه څومره خوشحاله دی. مثلا یا کوم ملا امام د یو لرې پرتې سیمې خپلو خلکو ته وغږېدلی شي، د خپلو خلکو سره خبرې وکړلی شي، خلک په آزاد شکل جومات ته ورشولی شي، خلک د هغه څخه یو شی زده کړلی شي. دغو ملا امام درک د دولت څخه څنګه دی؟ هغه د دولت ارزیابي څنګه کوي؟ نو دا په عموم شکل باندې چې ارزیابي کېږي د دو لپاره موږ د خودمختاره ادارو له طریقه د انجیوګانو د طریقه د مؤسسو د طریقه د ارزیابي ترسره کېږي. خپله دولت دا کار نه کوي. بل د بهرنیو هیوادونو درک د حاکم دولت څخه څنګه دی؟ په اوسني وضعیت کې د ما په نظر باندې چې بهرني هیوادونه د طالبانو څخه ټول ډارېږي په دوو مهمو خاطرو باندې. لومړی خاطر یې دا دی چې طالبان د پاکستان په دولت کې اوس هم 90% خپل ژوند دلته کوي، کورونه یې هلته دي، اولادونه یې هلته دي، ټول فعالیت یې په د پاکستان په خاوره کې دی. دا یو عمده فکتور دی. دوهم فکتور یې دا دی چې طالبان بهرنی سیاست تر اوسه معلوم نه دی. دوی چې د طالبانو بهرنی سیاست چې دی هر خبرې په دې باندې تاویږي چې موږ به چاته تاوان ور ونه رسوو. سوال دا دی آیا ته چاته تاوان رسولی شي که نه؟ د ما په نظر باندې کله چې بهرنی سیاست د هیواد معلوم وي، موږ ټول شی په لیکلي شکل باندې د وزارت خارجې په ویب پاڼه باندې ولرو، کوم بهرنیو سفرو ته چې ځو خپله پالیسي مرسه وي، 10-15 مادې وي، هغه ټولې په مشخص شکل ذکر شوي وي. بیا موږ کړلی شو چې خلک سره موږ رابطې جوړې کړو، د خلکو سره موږ وغږیږو، او په عین وخت کې کوم نړیوال سازمانونه چې دي لکه د ICRC ده، د جنیوا کنوانسیونونه چې دي، او یا هم د UN کوم کنوانسیونونه چې افغانستان د هغو څخه توافق کړی دی، د هغو څخه باید په بهرنۍ پالیسۍ کې په مشخص شکل باندې وویل شي چې موږ کومې پالیسیانې، کومې ستراتیژیانې، کوم کنوانسیونونه د افغانستان چې د بهرنیو هیوادونو سره یې امضا کړي دي یا د ملل متحد کوم کنوانسیونونه سره چې توافق کړی دی، موږ د کومو سره توافق لرو. کله چې دا معلوم شي وروسته د دې نه د دې د تفاهم مرحله برابریږي چې یو څوک وغږېږي چې ښه صحیح ده، ته د جنیوا کنوانسیون منې، ته د بشر د حقونو کنوانسیون منې، ته دا قوانین منې، وروسته د هغې څخه خلک رسي د تا سره تعامل کوه. په غیر د هغې کې دا ډېره ستونزمنه ده چې څوک په طالب حکومت باندې یا په هر حکومت باندې چې هغه موجود وي په هغه باندې اعتبار وکړي. څلورم شاخص چې دی هغه د خلک په دولت اعتبار کوي که نه. مخکې مې دغه دوهم انډیکیټر چې دی دا تقریبا د دې سره مشابه دی. په دې کې هم موږ د مستقلو ادارو یا مؤسسو څخه باید دا اندازه شي چې د خلکو اعتبار په دولت باندې کومه دی. مثلا یو معلم خپل معاش په څومره وخت کې ترلاسه کوي، مثلا یو ډاکټر د ډاکټر په ځای باندې کار کوي، یو انجینر د انجینر په ځای باندې کار کوي. مثلا عام خلک سرک ته ضرورت لري، سرک ورته وجود لري، عام خلک کاریز غواړي، کاریز ورته شته دی. دا خپله د دولت او د خلکو ترمنځ د اعتبار سازۍ مرحله قوي کوي چې په اوس وخت کې زما په نظر باندې ډېر کم کار پې کېږي، د دې په خاطر باندې چې دولت ډېر په داسې موضوعات باندې مصروف دی او مصروف شوی دی چې دغو شیانو ته ډېر کم وخت پیدا کړي. نو که چېرې موږ دغه مرحله ارزیابي کړو، حداقل دوو برخو کې موږ څه ناڅه کار کړی دی او دوې نورې برخې ډېر کار ته ضرورت لري. اوومه برخه یا آخري مرحله چې ده هغه د اقتصاد د رغېدنې مرحله ده. کله چې موږ د جنګ څخه ووځو، موږ باید د اقتصاد مرحله جوړه کړو. د هغو څخه څلور عمده فکتورونه باید موږ مطالعه کړو. یو د عوایدو د زیاتوالي مراجع څومره ډېر شوي دي. په اوسني وخت کې د ما په نظر باندې چې موږ د عوایدو مراجع کم شوي دي، نه
ډېر شوي نه دي. دوهم برخه چې د اقتصاد څومره رغېدلی دی. موږ د جنګي حالت څخه وتلي یو. په مخکې حکومت کې ډېر اقتصادي فعالیتونه ترسره کېدل. په دې حکومت کې تر اوسه د اقتصاد لپاره خاص پالیسي وجود نه لري، خاصه ستراتیژي وجود نه لري. د اقتصاد لپاره د افغانستان لرلید وجود نه لري. موږ داسې نه دي ویلي چې موږ د کال تر اخره پورې فرضاً GDP 5% لوړول غواړو. موږ غواړو چې د افغانستان د فی نفر ورځنی یا ساعت د هر ساعت مزد فرضاً د 500 افغانۍ نه 1000 افغانۍ ته بوځو. موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره داسې پالیسي تر اوسه نه لرو چې ووایو چې موږ د کال تر اخره پورې بیکاري 5% کموو، یا مثلا ووایو چې موږ د افغانستان د خلکو لپاره 10,000 40,000 1 لک 2 لکه وظیفې په داخل کې جوړو. موږ تر اوسه داسې پالیسي نه ده لیدلې چې هغه ووایي چې موږ د افغانستان کارګر په رسمي ډول بهرنیو هېوادونو ته د کار لپاره لیږو. کله چې دا پالیسیانې جوړې شي بیا موږ ویلی شو چې د افغانستان اقتصاد د رغېدو په خار روان دی. مګر په اوس وخت کې د ما په نظر باندې چې په دې کې ډېر کم کار کېږي او فکر نه ورته کېږي. دریم شاخص چې دی هغه د اقتصادي زیربناو د رغېدلو لپاره کوم کارونه شوي دي. په د اقتصادي د دې په خاطر باندې چې اقتصاد په پښو ودرېږي، د اقتصاد د څرخ دوران پیدا کړي، د دې لپاره موږ د زیربناو لپاره ضرورت لرو. زیربنا د اوبو بندونه دي، سړکونه دي، د برق د تولید منابع دي، د برق واردول دي، د فابریکو جوړول دي، د صنعتي پارکونو جوړول دي. په اوسني وخت کې د ما په نظر باندې چې طالبان هم نوي دي او هم متخصص کسان امکان لري ډېر کم ولري، نو دغه په خاطر باندې په دې برخه کې کم کار شوی دی او تر اوسه پورې امکان لري ډېر توجه هم نه وي ورته شوي. څلورم شاخص چې دی هغه د خصوصي سکتور څومره پانګونه یې کړې ده. په اوس وخت کې د ما په نظر باندې په افغانستان کې خصوصي سکتور دې ته وادار او چمتو نه دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. که چېرې وکړلی شي چې دوی بهر ته خپله پانګونه خپله سرمایه وتښتوي، د دې چانس ډېر دی. د دې په خاطر باندې چې تر اوسه څوک د جنګي حالت څخه چې وتلي دي او د طالبانو حکومت په رسمیت نه ده پېژندل شوی، بانکونه بند دي، د پیسو انتقال راکړه ورکړه د نورو هېوادونو څخه ډېره محدوده ده. نو د هغو په خاطر باندې د خصوصي سکتور په برخه کې هم دغه پانګونه ډېره کمه ده. نو که چېرې موږ په عموم شکل اومه مرحله ارزیابي کړو، امکان لري تنها په اول انډیکیتور باندې چې د عشر او د زکات ټولول دي په دې برخه کې کار شوی و. په غیر هغو کې دغه درې نور انډیکیتورونه چې په دوی کې موږ وروسته پاتې یو. نو که چېرې موږ دغه مرحلې ته وګورو، موږ په عین وخت کې وظیفو ته هم ضرورت لرو. د دې په خاطر باندې چې په هر اندازه باندې خلک مصروفېږي، په همغه اندازه باندې د دې چانس ډېرېږي چې امنیتي او جرمي قضیې کمې شي. په دغه مرحله کې موږ یو تعداد پالیسیانو ته هم ضرورت لرو. د دې په خاطر باندې چې دولت نوایستي د هغو څخه باید یو تعداد ستراتیژي او پالیسي ډاکومنټونه موجود وي. دوی د څه په اساس باندې کار کوي. که چېرې زاړه اسناد استفاده کوي، دوی د یوه حکم په صادرولو سره باید ووایي چې د افغانستان اوسنی دولت مثلا 300-400 قوانین دي، د قوانین ټول منو، همدا قوانین به اجرا کېږي په غیر د قوانینو باندې. نو دا پالیسي ډاکومنټ باید څه ناڅه کار پرې وشي په دغه مرحله کې. درېیمه مرحله په څلورم مرحله چې ده هغه د ساختمان سازۍ یا د عامه خدماتو وړاندې کول دي. وروسته د جنګ څخه چې کله موږ ووځو، مثلا اوسنی د طالبانو حکومت چې دی په دې کې ډېر کم خدمات وړاندې کېږي. د دې په خاطر باندې چې دې ته فرصت ډېر کم وخت پیدا کېږي. موږ نشو کړلی چې په عین وخت کې سړکونه هم جوړ کړو، امنیت هم ونیسو. موږ نشو کولی چې په عین وخت کې عامه خدمات هم وړاندې کړو او پالیسي هم جوړه کړو، خلکو ته کارونه هم پیدا کړو. ناممکن دي وروسته د دې چې موږ امنیت راوستلی شو. او آخري برخه چې ده هغه د ظرفیتو جوړول دي. نو که چېرې موږ په دغه اوله مرحله کې دې ته متوجه شو، په دغه مرحله کې موږ نشو کړلی مثلا په اولو 2 کلونو کې موږ نشو کړلی چې دا ټول کارونه په سټنډرډ شکل باندې. کله چې موږ دوهم، درېیم، څلورم، پنځم کال ته او دغه نه خواته ځو، د موږ تمرکز تغیرېږي. مثلا په امنیت کې موږ ډېره کمه سرمایه ګذاري کوو د وخت په تېرېدو سره. وظیفې خصوصي سکتور په هغه وخت کې په کافي اندازه باندې رشد کوي، وظیفې خصوصي سکتور پیدا کولی شي. مګر د دولت توجه ورو ورو که چېرې تاسو د ګراف کې وګورئ، ډېره توجه یې زیربنا جوړولو ته، د عامه خدماتو وړاندې کولو ته او د ظرفیتو په جوړولو باندې
تېرېږي. د دې په خاطر باندې چې کله موږ عامه خدمات وړاندې کړلی شو او زیربنا جوړه کړلی شو، خصوصي سکتور موږ کور کولی شي. مثلا دوی کړلی شي که چېرې موږ ښه سړکونه ولرو، خصوصي سکتور کړلی شي چې نوره سرمایه ګزاري وکړي د زراعت په برخه کې، د معادنو په برخه کې، د ساختمان په برخه کې. که چېرې موږ ښه ظرفیتونه جوړ کړو، معنا ده که چېرې موږ ښه ډاکټر، ښه انجینر، ښه کمپیوټر ساینټیسټ یا یو بل څوک فارغ کړو، دوی کړلی شي چې په ډېر ښه سټنډرډ شکل باندې نور سکتورو ته په خصوصا خصوصي سکتور ته خدمات وړاندې کړي. نو د ما پیشنهاد دا دی چې موږ اوس په اوله مرحله کې قرار لرو، دوهمه مرحلې ته چې ولاړ شي څه ناڅه به دغه لرلید او دغه تمرکز تغییریږي او په آخري مرحله کې به ډېر تمرکز په ظرفیت جوړولو او په زیربنا په جوړولو باندې کېږي. ډېر مننه.